د نظم عنوان د ګرانی. خدای توبه څومره ګرانی وینم، حیران یم څنګه به ارزاني وینم. رسلو شی اوس په زرګونو کېږي، ځکه ناساز یم په زړونو کېږي چې دا نظر دی که هزار ملګرو لمبې اخیستې هر بازار ملګرو. د غریب دلته ګزاره ګرانه شوه، په دې وطن کې یوه شپه ګرانه شوه. دلته په یو دوه کې حیران شو مونږه چې اوس په کومه لار روان شو مونږه. غریبان چغې او سورې وهي دي، حکمرانو ته نارې وهي چې نور څه نه غواړو، ډوډۍ غواړو مونږ، نه ډالرې نه روپۍ غواړو. مشران ټول متماشې ته ناست دي، چغې معاور سکرین شیشې ته ناست دي. واکدار زمونږ په بېوسۍ څه کوي، واکدار زمونږ په غریبۍ څه کوي، ځکه چې ځان له په بنګلو کې اوسي، زمونږ په شان نه په کوټو کې اوسي. ځکه چې ځان له په بنګلو کې اوسي، زمونږ په شان نه په کوټو کې اوسي. نه اوس غم د ټماټر شته دی، نه وړه چینی او د مټر شته دی. تیاره خوري نه د وړو خبر دی، نه د سبزۍ نه د غوړو خبر دی. بس یو غریب دی چې د کې وهي قطار کې ستړی شي، نارې وهي کاڼي. اکثر د غریب سر له درومې یای کوسې او یای ور له درومې کاڼي، او بوټي خوړی کېږي. نه څوک د غریب په غم دردېږي، نه هسې نه خلک خودکشي ونه کړي په نن سبا کې، بیخي ونه کړي نیتونه سم کړئ او توبې وباسئ، هم مو د زړونو نه کینې وباسئ. بس سپین ته سپین او تور ته تور ووایه، هر یو پښتون یو بل ته رور ووایه. نورې نارې د زنده‌باد پرېږدوئ، چغې سورې د مرداباد پرېږدوئ. د واکدارانو پته ولګېده، هم د غټانو پته ولګېده. نظم به ګران شعر کول غواړي، سړي خورو ته رسول غواړي. میډیا والا ته یو درخواست کومه، په عاجزۍ ورسره باس کومه، راشئ تکړه شئ او آواز اوچت کړئ، د غریبانو د زړه راز اوچت کړئ. الله به ډېره زندګي درکړي، الله به ډېره خوشحالي درکړي. په خوږ وطن کې غریبان جاړي، ډوډۍ شوه ګرانه په ارمان جاړي. امیر سالاره لیوني شو خلک، امیر سالاره سپېلني شو خلک، امیر سالاره سپېلني شو خلک، امیر سالاره سپېلني شو خلک.